خبرونو سرټکی د افغانستان ناوړه وضعیت د ملګرو ملتونو اندېښنه ګوتریش ناوړه امنیتي وضعیت په اړه باندې خبرداری ورکړی دی تللو بهیر باندې نیوکه کول ګراهم د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر باندې نیوکه کړې وضعیت ناوړه ګڼل کډوالۍ ویزې ورکول کاناډا د افغانانو لپاره 100,000 د کډوالۍ ویزې ورکوي اوس هم بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي آنتوني ګوتریش خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت له کنټرول څخه وځي نوموړي سملاسي د طالبانو بریدونو بندېدو غوښتنه کړې ویلي دي هغه ته چې د جګړې له لارې واک غواړي باید څرګنده وي چې د پوځي یعنې زور له لارې واک ترلاسه کول به بایلود وي دا به یوازې د اوږدې جګړې پر لور باندې تګ وي او په بشپړه توګه د افغانستان منزوي کېدو لامل ګرځي له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي برخې چارواکو ویلي وه دوی ګړۍ په ګړۍ په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر څېړنې لاندې نیسي د دې ادارې یو بیان ویلي و چې ملګرو ملتونو د افغانستان وضعیت له نږدې څخه څاري او همدارنګه طالبانو په ولکلاندې سیمو څخه هم دوی څارنه کوي خو له طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې تاوتریخوالی باید ودروي له دې سره بیا د امریکا یو مخکښ سناتور لینسي ګراهم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په پریکړه باندې نیوکه کړې ده ګراهم په ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان باندې د طالبانو کنټرول د امریکا د متحده ایالتونو د ملي امنیت په ګټه نه دی هغه لیکلي د طالبانو له لوري د افغانستان نیول د امریکا د ملي امنیت پر ګټه نه دی ځکه چې دوی له القاعده او په عراق او په سوریه کې له اسلامي دولت یعنې داعش سره رښتینې خواخوږي لري له افغانستان څخه امریکا ته د ګواښ مسله به د وخت په تېرېدو سره هم روښانه شي هغه هیله څرګنده کړې ده چې په دې اړه د ولسمشر بایډن پریکړه له سره وارزول شي وایي د امریکایي ځواکونو په هوایي ملاتړ باندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو سره د مقاومت جوګه افغانستان کې جګړه هغه څه چې افغانان ترې ځورېږي هغه څه چې اوس مهال ټولو اندېښنې راولاړه کړي د سولې خبرې هم هغه څه دي چې افغانانو ورته تمې دي دا چې دواړه مسلې چې هم افغانانو سولې راګیر کړي او هم افغانان اوس مهال جګړې څخه کړيږي دا وضعیت کوم لوري ته بیایي افغانان د څه لپاره پرتمه واوسي دا چې یو ښه راتلونکی په مخ کې لري له سولې څخه ډکه فضا په افغانستان کې راځي او که نه یو جګړه یو بیا هم هغه د کورنۍ جګړې خواته تلل بیا هم د افغانانو قرباني کېدل د ملکي تلفاتو لوړې شمېرې دا هغه څه دي چې افغانان ورته په تمه شي او که نه پر دې مورد باندې بحث کوو د پوهنتون استاد زمان ستانیزی را سره پرلي کړی ستانیزی صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی افغانستان اوس مهال په دوه لورو کې پاتې دی یو د سولې ډګر دی او بل د جګړې ډګر دواړو کې حادثې هم مهاله تیز روانې جګړه بیا له سولې څخه مخته شوې ده جګړه د ولایتونو د سقوط پر را رسېدلې ده او د سولې خبرې تنها یوازې په دوحه کې دي فکر کوئ کومې خواته موږ روان یو بیا هم تیرو ته ځو او که نه موږ نوې څپه خلاصوو مننه کوم چې ماته مو دا وخت راکړ زه فکر کوم اوس موږ په دې بحراني حالت کې واقع شوي یو یوه لارې دا چې د حل لارې ته یې وګورو دا ده چې خپل وروستیو اشتباهاتو ته موږ متوجه شو چې دغه نقطې ته څه شي راورسولو زه فکر کوم په دې کیسه کې اقلا درې خواوې ګرامې دي یو خپل د امریکا د حکومت پالیسي چې د ما په نظر باندې له تاریخي نظره یو له ډېرو لوی خیانتونو ده چې د امریکا حکومت د افغانستان له خلکو سره کړی ده په دې کې یو همدغه مشکل چې یو کار چې په اسانه حل کېده 20 کاله دمخه هغه وخت ما په امریکایي مطبوعاتو کې ډېر کوښښونه وکړل چې د امریکا حکومت دې ته قناعت ورکړم چې دوی باید له طالبانو سره د سولې له لارې مخته راسي د دې په خاطر چې دوی طالبانو دا یو کار کړی و چې افغانستان متحد کړی و او جنګ سالاران یې ویستلي و هغه ته چا غوږ ونه نیو اما مشکل دوام په دې وخت چې وروسته امریکایانو په اصطلاح د افغانستان خلکو ته امریکایانو تعیین کړ چې څوک د موږ دوست ده او څوک د موږ دښمن ده دغه په خاطر و چې په افغانستان کې
هغه چې د ټولو مسؤلو ډلو سیاسي ډلو د حزبونو په مخ دروازه خلاص وله چې صرف نظر لدینه چې په خو څه جرمونه کړی دي د چاپ سرو کې میخونه وکړي دي څومره زندانونه له بندیانو ډک کړي دي څومره پولیګونونه په پلچرخي کې د افغانستان د منور نسل لوینو ډک کړي دي لغه ټولو نتیر سو خلقي او پرچمي او چاپ او راست ټول خلک راوستل سول لوي کې لاندې لیو سقف لاندې دا ټول سره ټول موږ افغانستان جوړو په استثناء د طالبانو جرم دیغه په مقابل کې درنو څلوغونه د زیاتی یعنی په وخت کې امریکا دغه طالبان موږ ته دښمن کړل تعیین کړل او متاسفانه د افغانستان یو تعداد سیاسيونو هم دغه کار دغه هغه ومنه یعنی طالبان په دښمنی قبول کړل نو ځکه وخت چې د کرزي په حکومت په وخت کې یو کوشش شو چې د ناراضي ورونو د اخلاقولو لخاطر هغه په تمسخر ونیول شو د دې په خاطر چې یو تعداد ناقابل تندیش سیاسيونو د افغانستان د ته نژادي او ژبني او نور راټونه ورکړل د پښتو او تاجک او ازبک او هزارو په دې معادلو کې واچول هغه کارونه کنه وخت چې د سولې لاره خلاصېدله دوی د سولې لاره بند کړه نو چاره نه غیر د جنگ وسی استاد اوس خو د سولې لاره خلاصه کړې ده د سولې لپاره هڅې په نړیواله کچه باندې اوس مهال دوام لري خو دغه نړیواله کچه لا تر اوسه پورې پایله نه ورکړي افغانستان کې جګړې زور اخیستی د ولایتونو د سقوط خبرې را مطرح کیږي ولایتونو کې طالبان راغلي دولتونه مرکزونه نیولي افغانان اوس بې ځایه شوي افغانان د جګړې قرباني شوي دي ولې دغه ډول وضعیت رامخته کیږي موږ اوسنۍ هڅو ته چې تاسو هم ګورئ کومې خواته روان یو موږ دې ته پته موږ چې سوله افغانستان کې راځي داسې وضعیت چې اوس دی او کنه جګړه چې اوس د ولایتونو د سقوط پر رسېدلې ده له دې څخه نور هم ګرمیږي او زه همدغه وایم چې دغه اوسنۍ پایله د هغو بېغوریو نتیجه ده چې موږ دا کولی شو له 15 کاله 10 کاله مخکې حل کړو اوس مو چې هغه کار ونه کړ د سولې لار مو ونه نیوله اوس د جنگ په وخت کې موږ چې جنگ ته غاړه نیسو د سولې ته غاړه نیسو دا یو رقم ناچاري نه دا ډېر د تاسف ځای ده په زمن کې هم د طالبانو له خوا هغوی په دې ګرام دي چې هغوی مصمم الاول نه چې دوی به د جنگ له لارې د زور له لارې قدرت ته ځان رسوي زه فکر کوم چې سیاسیون معمولا له یو شي نه له یو څه نه سوء استفاده کوي ناوړه استفاده کوي استثمار کوي چې ځان قدرت ورسوي اوس جنگ په قدرت باندې ده اما زه فکر کوم چې تر ټولو ناوړه استثمار هغه ده چې څوک د خدای په نامه د دین په نامه د قرآن په نامه د اسلام په نامه باندې دغه قدرت ته ځان ورسوي طالبان اوس دغه اصلي اصول د موږ د دیانت قرباني خبره واضح ده ټول خلک پیږي چې په اصطلاح غوا توره په سپینې دي دوی غواړي قدرت ته ورسیږي هغه خبر نه وي نو د دوی د قدرت رسیدل لازمه ده چې دومره خلک بې کوره سي مړه سي یا ضعیف سي یا په خپل افغانستان کې مهاجر سي دا د ټولو رنځ او مهنت او زحمت وایستل د دې په خاطر د طالبان قدرت ته ورسیږي یعنی طالبان د قدرت ترلاسه کولو لپاره په دې کې که په افغانانو باندې هر څه راځي که افغانان هر څه قرباني کیږي که افغانان څومره بې ځایه کیږي مهمه دا ده چې دوی قدرت ته ورسیږي همدا معنا بیخي همدغسې ده د دې په خاطر چې د یو سیاسي غورځنګ هدف دی چې قدرت ته ورسیږي منتها د دې قدرت رسیدلو لپاره دوی دوه انتخاب لري یو د سولې انتخاباتو سمه لار ده چې اکثر متمدن ټولنې همدغه کار کوي یو د جنګ او د زور لاره ده چې هغه لاره متاسفانه دوی اوس نیولې ده صرف نظر له دې چې دوی د څه ادعا کوي په مجالسو کې په دوحه کې په نور هغه کې صرف نظر له ادعا نه په عمل کې دوی غیر له جنګ له بل لار نه مخې ته نه ځي او دا ډېر د تاسف ځای ده په دې چې دا هم د اسلام مخالف ده اسلام که موږ تعریفو باید په عمل کې تعریف کړو نه په ادعا کې نو دغه په خاطر فکر کوم دا د دوی لوی اشتباه ده په آینده کې که دوی قدرت ته ورسیږي
د افغانستان خلک به دا هیڅ وخت یاد ونه باسي چې دوی خلک بدون ضرورت څومره مشقات سره مخامخ کړي. درست د کابل حکومت ډیر فساد او ډیر نیمګړتیاوې لري، لغنه انکار نشي کېدلی. اما خلار به دا و چې دوی راغلي وای د کابل د حکومت په منځ کې کابل حکومت سره برخه نیولې وای په انتخاباتو کې، په واسطه د انتخاباتو مخه ونیسي، په انتخاباتو کې به برخه اخیسته وای. دوی برغلي او پارلمان ته، دوی برغلي د حکومت دستګاه کې به کار کړی وو. د دوی موجودیت کېدلی سو چې هم له اخلاقی نظر یو تعداد دغه فسادونه سیسته هغه کم شوی وای، هم به دغه ناامنیان چې د انتحاري او دغه بل منځ تللی وای. یعنی په تریوزیات بله اوس مسله دا ده چې دا خبرې چې باید په دوحه کې شوی وای او هڅې د همدغه لپاره روانې دي چې باید په دوحه کې خبرې وشي، مذاکره وشي. طالبان هغه څه چې وایي د قدرت په غوښتلو په لټه کې نه دي. بله مسله دا ده چې نړیوال فکر کوي افغانستان سره لوبه کوي. یو ځل د سرتیرو د وتلو مسله مطرح کیږي چې سرتیر افغانستان څخه بهر کیږي، بیرته څو ورځې وروسته له دغه یا څه موده وروسته له دغه څخه بیرته یو شمېر سرتیر افغانستان ته راستول کیږي تر څو پورې دغه مسونه طریقه وساتل شي یا د مسونه لاره وساتل شي. فکر کوي د دغه پردې تر شا څه ډول معاملې کیدونکي دي؟ د سرتیرو وتل، د سرتیرو بیرته راوستل، په امریکا کې هم پر دغه کړنلاره باندې نیوکې کېدل، دا څه معنا ورکوي؟ که موږ افغانانو داسې فکر کړی وای چې له مور نه د میره مهربانه وي، یعنی امریکا د موږ منافع د نظر موږ ته هغوی زیات ارزښت ورکړي، دا موږ ځانونه غولولی دي. دا خبره درست نه ده. امریکا ځان ته منافع لري، اما د افغانستان په ارتباط کې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه دا ډېر لوی خیانت ده. دا چې پخواني رئیس جمهور د امریکا په صراحت یې وویل له ډېرې بې عقلي او له ډېرې بې درایتي نه د دې په خاطر چې په انتخاباتو کې مخې ته لاړ شي یو اعلان یې وکړ. دا یوه اشتباه وه. دا چې د امریکا اوسنۍ اداره هغه اشتباه په عوض د دې چې له یاده یې وباسي، په عوض د چې یو مسؤلانه تصمیم نیولی وای، په همغه عجله کې دوی هم ورکېوتله قصدي. دا صرف نظر له دې چې خیانت ورته وایو، دا ډېره لوی اشتباه ده په دې چې 20 کاله امریکا راغله افغانستان کې په هر معنا په هر بهانه باندې صرف نظر له دې چې نیت یې څه و غوښتل چې افغانستان آباد شي، منتها هغه ټول لاړه د فارسي په اصطلاح باندې نقش بر آب شو. او بل دا چې موږ افغانانو مشکل بیا دا و چې موږ دا فکر وکړو چې امریکا به موږ تر تله ناسته وي او دوی به د موږ غم له موږ نه زیات خوري. موږ خپل غم مو نه خوړ، موږ هغه په خاطر د سولې لار چې د موږ په ګټه وه هغه موږ تعقیب نه کړل، د دې په خاطر چې امریکا هم د طالبانو مخالفه وه او د افغانستان په سیاست کې یو تعداد مخالف وو. هغو ته متاسفانه موږ غوږ ونه نیوو، یعنې ناقابل اندیشي مو وکړله. اوس به د هغه ثمرې و د پایلې سره به ګورو چې څه کېږي. ستانیزی صاحب، وضعیت څه ډول تحلیلوي؟ اوسنی وضعیت د سولې خبرې په دوحه کې په افغانستان کې د ولایتونو سقوط خبره دا ده چې دا د دوحې خبرې دا شیان ټول یو نمایشي هغه ده کار ده. که چیرې امریکا یو بل خیانت له افغانانو سره نه وای کړی چې د افغانستان مشروع حکومت یې د دوحې له خبرو نه یعنې هلته برخه ورنه کړله، دا هم اشتباه وه. هغوی باید د افغانستان حکومت باید په هغو مذاکراتو کې وای سوله باید هغه وخت شوی وای چې جنګ نه وای شروع شوی. اوس چې جنګ شروع شو، اوس دا سوله مازیه د شطرنج بازانو په اصطلاح باندې یو چال ده، یو تاکتیک ده، یو نمایش ده، یو دنیا ته ښودل چې و موږ سوله هم غواړو. تورې په سرو وینو رنګ دي، اما دوی دعوا د سولې کوي. دوی سوله نه غواړي په عمل کې. په دې معمولا ایدئولوژیکي حزبونه او ډلې او ټپلې چې دي دوی په هیڅ صورت سوله نه غواړي، په دې چې پوهېږي چې خلک رایه نه ورکوي. خو دلته مسله ده بیا د نړیوالو که د نړیواله کچه باندې خبرې ته پام وشي، د نړیوالو له هرې خبرې څخه هر هیواد کې چې د افغانستان د سولې لپاره یا د افغانستان کې ونډه ولري، هغه چارواکي چې کنفرانس ورکوي، د هغه چارواکي چې د افغانستان په اړه باندې ټویټ کوي، د هغه چارواکي څخه خبره کوي، د افغانستان د سولې د حد څخه بیا خبرې کوي.
خو درسته ده هغه یو اخلاقي وجیبه ده خبره داره چې د سیاست کړکېچ په اخلاق نه حل کیږي په دې چې دوی اقدام باید سم کړی وي دا د تاسو خبره چې مخکې مو ویلې د امریکا دغومره عسکر چې همغلته وو دا باید هغلته پاتې وای چې تر څو ټول دغه مشکل حل شوی وای هغه تضمینات چې په دوحه کې ورکړل شوي وای هغه ټول په ځای شوی وای دوی باید وتلي وای دوی لکه غله غوندې په نیمه شپه لاړه وتښتېدلې دغه خپله د نیمه شپې تښتېدلې په خپله طالبان ته اشاره وه چې موږ لاړو تاسې پرېږدئ خپل کار افغانانو ته اشاره وه چې موږ د تاسو په غم کې نه یو اوس هم چې راغلي د افغانانو په خاطر نه دي راغلي هغه خپل منافع لري د هغو په خاطر راغلي دي غواړي چې هغه یو رقم اخلاقي توجیه ورکړي چې و موږ بشر دوست یو دا یو هغه خبرې بې ځایه دي ما په نظر فکر کوئ چې امریکا په خپله پرېکړه باندې پښیمانه شوي اوس د بیرته سرتیر راواستوي تر څو پورې خپله پښیماني جبران کړي دا پښیماني نه جبران کیږي په دې چې افغانستان زیاته برخه د طالبانو په لاس کې ده امریکایان داسې خلک نه دي چې دوی به ځي په جبهو کې به د افغاني عسکرو په ځای باندې دوی جنګېږي دوی به مړه کېږي نه هغه کار دوی نه کوي د خپله افغانستان ته راتګ کې څوک هماغه ټول جنګ سالاران را مخې ته کړل چې هغوی ځي جنګونه به هغوی کوي وژل به هغوی کوي خلک به دشت لیلي ته هغوی بیایي نور ټول جرایم چې و اخلاقي و سیاسي و نظامي چې و هغه یې د موږ په خپلو افغانانو باندې وکړل په دې چې د موږ افغانان حاضر سول په یو شکل باندې د هغوی په استخدام کې واقع سي د هغوی مرهون د احسان وي نو دغه خاطر امریکا چې هغه وختونه کړل اوس خو په هیڅ صورت باندې امریکایان نه عسكر حاضر دي نه حکومت حاضر دی نه سیاسيون حاضر دي چې دوی به د موږ افغانانو په خاطر ویني تویوي دا محال کار ده موږ خپل افغانان چې دا کار نه کوو د موږ خپل عسكر چې سړی سپین وای چې تختی په جبهو کې نه درېږي دا چې موږ خپل مرکزی حکومت هغوی ته هغه کومکونه په وخت نسی ورسولی چې هغه حمایه کړي دا له موږ نه شواړه ده له هغو نه باید توقع ونه لرو ډېره زیاته مننه کوم استاد چې وخت مو راکړ کور مو ودان د کاناډا دولت هغه افغانانو ته کډوالۍ ویزې ورکوي چې د طالبانو ډلې د ګواښونو سره مخامخ وي رویټرز خبري اژانس د کاناډا کډوالۍ چارو وزیر په حواله باندې لیکلي چې کاناډا نیت لري 100,000 هغه زیان لیدونکي افغانان چې میرمنې بشري حقونو فعالان خبریالان چې د طالبانو د مستقیمو ګواښونو سره مخامخ وي ویزې ورته ورکړي متنچینو ویلي دي چې په دې کړنلاره کې میرمنې بشري حقونو مدافعان لږکۍ ترجمانان او خبریالان ټول پکې شامل دي د دې هیواد دفاع وزارت هم ویلي دي چې کاناډي ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې ګډون لري او د دې کړنلارې غوښتونکو سره مرسته کوي چې په سمه توګه د افغانستان نه بهر شي او په افغانستان کې اوسنی وضعیت هم له ستونزو څخه ډک دی غزنی ولایت کې 15 ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي دي د غزنی ولایت روغتون څخه سرچینې یک ټلویزیون ته وایي چې 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د طالبانو له لوري وژل شوي جسدونه یې دغه روغتون ته راوړل شوي دي دا کسان تېره ورځ د یو پوستې څخه طالبانو ته تسلیم شوي ول او وروسته بیا د ښار په څنډو کې وژلي دي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو غزنی ولایت کې جګړې ته زور ورکړی دی په میمنې ښار باندې د طالبانو برید په شا تمبول شوی دی د فاریاب امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې طالبانو تیر ماښام 2000 جنګیالیو سره د میمنې ښار باندې یرغلیز برید کړی و چې امنیتي ځواکونو له لوري دغه برید په شا تمبول شوی دی د یورش پر خبره د طالبانو کمیسیون رئیس ملا شعیب په ګډون 22 طالبان بیا په دغه برید کې وژل شوي 14 تنه نور جنګیالي ژوبل شوي دي کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده مارشال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ځینو نورو سیاسي ګوندونو پریکړه نیولې چې د طالبانو پر وړاندې باندې درېږي او تر وروستۍ سلګۍ بلخ څخه دفاع کوي مارشال دوستم ویلي بلخ د افغانستان دروازه ده او نه پرېږدي چې دا ولایت سقوط وکړي د ده پر خبره تر اوسه پورې 2000 سرتیري چې ښوونې لیدلې چمتو دي تر څو پورې د طالبانو د له منځه وړلو لپاره ګډ عملیاتونه په لاره باندې واچوي له دې سره بیا طالبانو ادعا کړې ده چې د ځینو ولایتونو مرکزونه یې نیولي دي امیدواریم که هم برادرها بتونید در افغانستان یک فضای صلح ایجاد کنید که این جنگ ختم شود و در افغانستان امنیت و ثبات بیاید. خو د تیرې ورځې راهیسې د طالبانو لخوا څخه موږ ته یو تعداد سپین ږیري علما کرام مشران رالیږل شوي دي او طالبان غواړي چې نور دلته د دوی پیشنهاد دا دی چې دلته جنګ ونسي
زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونو په پوره مېړانه او استقامت د نظام د ساتلو د جمهوریت د ساتلو لپاره هر اړخیزې هم فداکاري ورکړې. یو باوري سرچینه یک تلویزیون ته تاییدوي چې د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر عبدالله دوحې تازه هڅو او وړاندیز کڅوړې سره کابل ته راستون شوی دی. د سرچینې پر خبره عبدالله ولسمشر غني سره لیده کاته کړي او طالبانو تر اوسه پورې بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره بیا دوحې کې درې وروستیو ناستو کې نړیوالو هیوادونو ویلي چې هر هغه حکومت چې د زور له لارې افغانستان کې واک ته ورسیږي د دوی له لوري په رسمیت سره نه پیژندل کیږي. طالب آماده بود که خواهرها و برادرای خود قبول کنه. آمدن پروسه را اختطاف کردن بدون آمادگی، بدون درک تاریخ ما، بدون درک شرایط بین‌المللی. امروز بیا این کارا کو، امروز او کارا کو. رئیس جمهور افغانستان مانع است. سیاستمدارای افغانستان وادار کردن که مثل مدل‌آور خود به نمایش بگذارن که سبا کیشان رئیس جمهور میشه. بیا هم د جګړې بحث دی چې اوس مهال جګړه د کابل ته نږدې سیمو پورې رارسېدلې ده. میدان وردګو کې جګړې زور اخیستی، لوګر کې جګړې زور اخیستی، حتی په ټولنیزو رسنیو څخه خپاره شول دا چې د حکومت والي طالبانو ته ورغلی تسلیم شوی دی. همدارنګه د کابل په شمالي ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي. بلاخره وضعیت څه ډول دی؟ دا چې دغه وضعیت موږ ته د څه ښکارندویي کوي؟ جګړې ولې تر دې کچې پورې رسېدلې؟ حکومت پر څه باندې بوخت دی؟ ولې حکومت نه دی توانېدلی چې جګړې مخنیوی ترسره کړي؟ پر دې موردو باندې بحث کوو. حبیب الله خیبر سیاسي شنونکی راسره پرلې کړی. خیبر صاحب مننه چې وخت مو راکړی دی. جګړه د کابل تر نږدې سیمو پورې رسېدلې ده. فکر کوي ولې تر دې کچې پورې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه جګړو مخنیوی دې وکړي چې حتی د پلازمېنې تر دروازو رانږدې کېږي؟ سلام بخیر. ډېر زیات مننه. کورمدان هیله ده چې یو خپلواک آزاد افغانستان ولرو او د دې لپاره باید هڅې وکړو. پوهېږم ستونزې شته دي، مشکلات شته دي. دا که په هره درېیمه نړۍ کې او په هغه هېواد کې چې له جګړو سره لاس او ګرېوان دی او تېره 14 لسیزې د جګړې تاریخچه ولري، زه مطمئن یم چې د هغوی یا په هغه سیمه کې د جګړې مدیریت به یو څه ستونزمن وي. موږ به تاسو ولیدل چې په تېرو 14 لسیزو کې موږ هغه نظامي کادرونه چې کولی شول په سختو شرایطو کې جګړه مهار کړي او د هېواد لپاره لویې لاسته راوړنې ولري، له بده بخته موږ د لاسه ورکړل. دویمه دا چې موږ 100 کلنه په پښو ولاړه اردو چې کولی شول د افغانستان لپاره ډېر څه ترسره کړي. نه یوازې دا چې په سیمه کې بلکې د نړۍ په کچه باندې لوی لاسته راوړنې ولري. له بده بخته او د ملت د بېغورۍ د لاسه بالاخره هغه له ستونزو سره مخامخ شو، بالاخره له لاسه مو ورکړه. خیبر صاحب په داسې تاسو اشاره وکړه چې د ملت د بېغورۍ له لاسه ملت څه کړي؟ ملت له دواړو خواو څخه اوس مهال له جګړې څخه هم کړي، د سولې لپاره هم تمې لري. حکومت ولې نه دی توانېدلی چې حکومت دغه ملت د امنیت راوستلو مسؤلیت لري چې فضا ورته برابره کړي؟ ولې نه دی توانېدلی؟ ولې په دې برخه کې ناکام شوی؟ له دې سره چې نړیواله ټولنه هم له ځانه سره لري. ډېر ښه. تاسو ما په تاریخ باندې بحث وکړو، ما تېر ته اشاره وکړله، تاسو د اوسنۍ ستونزې یادونه کوئ. ډېر ښه. زه غواړم په دې باندې بحث وکړم چې اوسنۍ ستونزې، مشکلات د هماغه پخوانیو ستونزو زېږنده ده. په تېر کې که موږ ووایو ملت څه ډول چې ورته د خپل څوک چې هغه وخت په واک کې وو د واک په ګدۍ ناست وو، ورته دا چیغې وهلې چې که چېرې تاسو نن خپل مسؤلیت ونه پېژنئ، که چېرې تاسو د پردیو ژوند ته اوبه ور ایله کړئ، که تاسو د بل د جنګ د سون مواد واوسېږئ، نو سبا به دغه ستونزې چې نن یې لرو ورسره لاس و ګرېوان وو. زه نه غواړم ډېر بحث مې پیچیده کړم، سخت یې کړم تر څو درنه لیدونکي کنفیوز نه شي. غواړم په ډېرو عیني واقعیتونو باندې خبرې وکړم تر څو سره پوه شو. که موږ تاسو ځینو ویډیوګانو ته لاړ شو چې ډاکټر صاحب نجیب الله په تېره دوره کې د همدغه ملت لپاره خپل غږ پورته کړی، خو همدغه ملت ورسره ونه منله، ترڅنګ یې په یو خلاف لوري کې واقع شول، د هماغه جنګ لپاره د سون توکي شول، خپله اردو یې راوپرځوله. نن همدغه بدبختیانې د هغه وخت نتیجه ده. زه یو څه په دې ځای کې زیاتول غواړم، هغه دا چې که واقعا ملت غواړي، خلک غواړي، ولسونه غواړي جاه و جلال حفظ شي
د وطن احترام وسیږي ابرو ولري او پاینده کې د واقعي افغان په توګه تاریخ ولري همدای وخت د خپل هیواد لپاره قربانیان ورکول فکر کوم د افتخار ځای دی او بل کې دا زموږ دنده ده چې ټول ملت یو غږ باندې د خپل نظام تر شا ودرېږو خپله ابرو حفظ کړو په دې برخه کې ولس ډېره لویه کارنامه کولی شي او لویه ونډه اخیستی شي. ولس د قربانۍ لپاره چمتو دی، ولس غوښتنه ورباندې دی، دواړو خواو څخه د ورباند غوښتنه کوي، ولې لا تر اوسه پورې دواړه خواوې ماده د دې کار نه دي. طالبان د ولسمشر غني د واک د ګوښه کېدو خبرې په تازه مورد کې حتی ویل کېږي چې دا خبرې مطرح شوي دي. د فرضیې سره موافق نه یم بلکې کلکې مخالف یم. مطمئن یم چې دا چاره به افغان او افغانستان او افغانان تورې او تیارې برخې ته یوسي چې بیا به موږ پخواني تاریخونه هیر کړو. زما موخه داسې نه وه چې ولسمشر غني د استعفا وکړي، زما موخه دا وه چې طالبان د ولسمشر غني د ګوښه کېدو غوښتونکي شوي. خو چې طالبان دا خبره کوي زه فکر کوم چې د یو افغان په توګه دوست غوښتنه یې نه ګڼم، سمه غوښتنه یې نه ګڼم، پر ځای غوښتنه یې نه ګڼم، ځکه موږ د تجربه په تېر کې تکرار لیدلې ده، تجربه مو کړې ده. ګورئ هر وخت که موږ په سکتري لحاظ په نظامونو باندې بحث کوو، هر بد نظام ډیره زیاته مننه خیبر صاحب، نشراتي وخت مو اجازه نه راکوي. زموږ د نن ورځې خبرې ټولګه همدلته پای ته ورسېدله. ملتیا مو نړۍ مننه.